الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ایمان اصل کې زړه تعلق ته ویلې شو دا ګوره کله کله د انسان خراب مشي. ډېر انسانان په خپل ځمانه دا حکم کوي چې په من کې ایمان دی، لیکن سره د دې نه چې بده خلکو کې ایمان بیانې یا د شرک مرتبه کې واقعي او یا به معنی اسلام ایمان دا ټول نقص او برباد شوی. مخکې درسونه کې بری باندې تفصیلی خبره شوی، خو اجمالی ځان سره یاد ساده چې کم شونه دي چې سړی ایمان او اسلام په نقص کېږي او ماتېږي. انسان شکر د رب العالمین نه سوا د بل چا بندګیو کې اطاعت په دینه باندې چې داس ما معبود دی لري انسان ایمان او اسلام تلف او برباد. کله چې انسان رب العالمین نه روا واسطه وګوري چې هغه مونږ یادل یو دی به بل یو غیب رب العالمین لوي لکه د دنیا یو بادشاہ چې هغه خلق ورجن وړي رغده تسلسل ورته وګوري دا وکیل گزر دی او دا ولی دی او دا فلان دی او فلان دی او اخر کې ایسه بادشاہ خبر ورورسیږي. دې مسله باندې څنګه الله سوره هود سوره یونس سوره زمر کې تفصیلی راځي چې رب العالمین قیاس زمل پر بادشاہ باندې ځکه ناروا دی. د مل بادشاہ چې زموږ د حالاتونو خبرېږي غلبه دار به ته پکاره او الله دا ارچا بجله باندې پوي دی يعلم السر واخفى. د مجلس کې یوسمر ملګری نه شو د ارچا بجله باندې الله پوي دی، بلکې ک ژوند دی او لس کله ورسره موږ په دې ورځ باندې او دی وخت کې کوم خبره زړه کې ګرځيږي پاغي باندې موږ الله پوي دی. موږ په علم نشته او دې زور اور الله راشته دومره اوچت دومره د کمال نډک ذات. دریم شکل انسان مشرک انسان نه مشرک نه وي، د انسان مسله خراب را. قران کریم کې رب العالمین دا خبره ذکر کړې ده چې کله بسړي کې شرک نو اغلب الله مشرک ویل دي انکم لمشرکون، معنا دا چې مشرک له مشرک ویل پکار دی. چې کله دی ونه ویلې کته څومره اوچه دعوت ایمان وکي نو سره ایمان د الله په نسبت او اسلام ګره نقص دی مات دی. دغه کم انسانان به پاتې کیږي چې وسړی مشرک زمونږ د الله دشمن او دغه مخله ودرېږي ورته وجلګه ګوره پتا کې شرک دی، تعلق ختم او ارزه به ختميږي. چې کله سړی د محمد رسول الله د دین د شناقص وګڼي چې منه ډیر شي نو د قران او سنت کې نشته. بعض خلک ډیر بس غرض باندې دا خبره کوي وایي چې تاسو دا خبره کوئ چې دا ارزه مسله پر قران او سنت کې موجود ده نو دا پلانې شبکه کم ځای کې ذکر شوی دی. د شي عقیده چې کله انسان لري چې قران او سنت کې ډېر خبرې نشته او هغه په نورو کتابونو او نورو شیانو کې موجود دي، د شي انسان ګره ایمان او اسلام تلف کیږي برباديږي. در ظلم خبره ده، ډېر د جهل خبره ده. د ار مسله په قران او سنت کې زمونږ الله تشریح کړی دا چې ته په نه پیږي او زه په نه پیږم نو د شي وای چې رمو په پیږو نه تلبیس منه کوي خلک بغاړ وړي نه او دا خپل کمال هم نه غني چې ما په قران او سنت باندې جرح وکړه چې دغه دا شنه شر دی کېدا. انسان چې کړه د محمد رسول الله دین سره بغض ولري چې مړه د اسلام لا څنګه دین دی دا کچره مونږ باندې راشن دغه منځونه بکې دي او روزي بکې دي او دعوت بکې دي او jihad بکې دي او حج بکې دي قیام الليل بکې دي نور بکې سبله مسله چرته شته نه دله اصل کې معلومه ده چې د دنیا د ژوند د ټوله طریقه به الله خو دلیل اخلاق دي، کورنۍ جوړول، ملک جوړول، اقتصاد جوړول، د ملک نه بار خلکو سره حالات جوړول، دننه د ار مسله زمونږ الله د قران کې ذکر کړي فوجي نظام، اسلحه، ټریننګ، د امنیت کسان. چې کله انسان قران او سنت وګوري او د رسول الله سیرت مطالعه کې دلته ارس معلومه شي چې په قران او سنت کې ارس موجود دي او شته. بل د شری ایمان او اسلام غره په دې باندې تلفي شکل شری د رسول الله صلی الله علیه ولري. لکه ډېر انسانان چې د دعوی د ایمان او د اسلام کې به دا خبره کوي چې ګوره په محمد کې نعوذ بالله من ذلک دغه ظلم دی چې د دنیا ټول شتمنۍ د خپل ملک له دراوړي د حج په موسم کې داخله ډېر خلک د خبرې کوي او د خپل جواب د ټول انسانانو باندې نافذه کړی ده. ومنځونه کې دغه شان د عربي الفاظ استعماليږي د شي خلک ځان مسلمانان وي لیکن مسلمانانو کې د رسول الله تخریب کوي د منځ کې نه دا خو زمونږ دین دی، انسان بدای دی.
کله د قشان دغه د اولاد سره ورانه کې چې مړه د مکی والا کې څه کار دی او د مدینه کې څه کار دی او بل صحابو کې څه کمالو انسان چې کله سحر وکي یا ساتي د شي انسان ګوره ایمان او اسلام له منځ ځي به طرفي قرآن کې الله باندې تصریح کړی دا سوره بقره کې او ډېر انسانان د کاهنانو تربیتانو خاله ورځي چې زمونږ د پالو ګوره او زمون پلانې شاور دي دا بچا وړي کچرته په انسان کې عقل یا غلط زره سوچ وکي چې دا سړی دومره شینه معلومه یې نه بیا خو بکار دا چې د اسمه کې لاندې څومره سره سپینځري دا ټول ځان لره پیدا کی دا چرته زموږ د 500 اصول لپاره به کینی بریځي کی دغه به علم هغه منسوب کی او حالانکه دا د اهل سنت والجماعت اتفاقی فیصله ده چې دغه به علم واجب رب العالمین نشته او بل چرانه کله چې انسان د غیر مشیم سره تعاون او تظاهر وکي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي اقتضاء صراط المستقیم کې چې بدی کې هم د ایمان او اسلام طرف او رنګيږي ختميږي یو سره چې کړه د رسول الله د دین نه اعراض وکي دا خبره وکي چې بری قران او سنت کې ارسم موجود دي خو لګین زي من الله تیار نه او که زه چرته دا حکم اومنه مو په دغه ځکه اعلان وکم چې دا شی په سنت باندې ثابت دی او جائز دی کې دې شی به بزمن د علاقه خلک غزما باره کې ډېر غلط نظر ولري او هغه د شي نظر به ولري چې ګوره دم پکې لګه شي مسلک پر خودو او دم لګه چې په بل طرف باندې لاړو د پلار نه کې طریقې به پر خوده خلک بخاند او خلک بوي دا د شی چې انسان ګوره د ایمان سره د زوال سره مخامخ کوي بل دا شکل یو سړی هغه د رسول الله د دین نه باز خلک مستثنا وګڼي چټي د دین د اسلام حق د حکملانی سړي چرته ور باندې عملونه کې خیر ده به رسیدلې او دا مرز په ډېر انسانانو کې موجود دي یو سړی پر دې ځان سره کېني د یې سره بلاش ملاوي د یې سره غلط تعلق لرله او دا ور باندې شي عقیده چې دا صاحب رسیدلې د کوم زمنه کې او کدا الله سره ملاوي او کدا تعلق هم ملاوي کینو خیر ده زمونږ الله قران کې رب العالمین رسول الله له فرمایي چې وعبد ربک د خپل رب بندګي وکړه دې پورې چې تعالی مرګ راشي تاسو سم خیال چې رسول الله تر مرګ پورې بده باندې مکلف دی او دا بل څه بشرته دغه مستثنی نه په دې ټول انسانانو کې اوچت انسان زمونږ نبی محمد صلی الله علیه وسلم هغه تر اخري سلګي پورې د الله په بندګي باندې مکلف دي نو زموږ څنګه دا کمزوري انسانانو خو په طریقه الله سره مکلف دي دغه نشو مستثنا کیږي او نو څو به رسیدلې ده او نو چاله د حق شته بل دا چې کله انسان د الله نشو بل چاله سجده وکي چې دا جایز ده او د یې سره سره ګناه کوي په دینت باندې چې دا مال حلال ده اصرار بالمعاصي یو سړی دغه رسول الله د دین د وخت پورې خاص کی د غن لاس کټ کول دا د رسول الله په وخت کې ول تابعین اوس په دې وخت کې به تور مثال او شپږ میشه زندان کچا زنا وکړه غلې دوه کاله زندان نه بګه دا حشته نه بګه دریشته کدا کار چاو کې د دې شړې ایمان او اسلام ګره نقص او برباد دی د دې وجه نه د خپل ایمان غم پکار دی چې انسان دا څنګه وسه دی څنګه ترخی درور کی دا ځړیږي رسول الله فرمایي دنه نو کول پکار دی بار بار کله چې سړی په دې باندې اقرار کوي چې دې عالم د لپاره یو خالق نشته نه خپل پیدا شوی دی یا دا قران څنګه الله کلام نه غني ملائکه الله لوري نه غني رسول الله ملګرو له کنزل کوي قیامت باندې ایمان نه لري د قران او سنت په مقابل کې دی بل قانون نه لبه کوي او هغه مخبوران دی بوجي د ایمان او اسلام په نعمت باندې ناشکری مسلمانانو او مؤمنانو له ضرر ورکوله د قشانه د مؤمن په خلاف باندې اسلحه وشتاول د خلکو سره چې یو رقم ته عمل او جبهزان لشي بل د اسلام د دشمن سره مشابهت او دغه سره موالات دوستانه دې کارونه باندې د اسلام ایمان او اسلام برباديږي نقص کیږي آیت کې دا ټکی چې انزل السکینه د زمون الله نازل کړه د لارامي په قلوب المؤمنین او مؤمنانو په زړونو کې سکینه د من وقار اطمینان سکون عبد الله بن عباس فرمایي وی ارسکنه چې په قران کې ذکر شي د غیر مراد اطمینان او سکون د سوال سوره بقره نه الته به جدا معنا ده قران چې کله انسان مطالعه کې تقریبا د سکینه باره کې شپږ آیتونه دي نه احادیث او نه اثار یوسف دی
آیتونه باندې مسله او احادیث باندې او اثار باندې ګرانی کې صرف د پیدې په مناسبت ذکر کوو ترغیبانه لازم وجوه د شوق راشي یو دا شکل به انسان باندې سکینه او دلارامي راو د زړه اطمینان د دلیل د خبره دی چې انسان من الله رب العالمین راضي کړي دی بس دا تجربه ځان سره یاد ساته اگر که انسان په دین د اسلام باندې تجربه نه کوي ځکه دین د اسلام حق دی او تجربه کله حق نه شي او کله نه لیکن شکل ستاسو د زړه اطمینان ورشي او د قشند الله په بندګۍ باندې خوشاله شوي ته پوهې شه به خبره باندې چې رب العالمین ته راضي کړي دی او هغه خوشاله کړي دی دا غره خوشاله علامه ده نیکی شکل او کې نو استاد زړه خوشحالي ورسي او شکل بدی در نه وشي خفغان بس پوهیږي نور او د الله درزاله پر مخکې دا مسله موږ ویلې و چې انسان کوشش کوي شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي دا معلومات دي چې ان شاء الله وبکم شي باندې راځي کیږي یو سړی په تور مثال هغه د لارې په خوا باندې ونه او یو څنګه دی خوراکګه واغې کټ کړی چې د کوم مسلمان سترګې ور باندې زخمی نشي رسول الله فرمایي چې په دغه څنګه کټ کول باندې څنګه الله یې هغه جنت لا بوتله وسم الته اوړي راوړي دمره د الله رضا په دې کار بل زنانو هغه به شی باندې وبوس کړي په دې مناسبت باندې چې د حیوان دی فاحش او خراب زنانو الله ته راضي شي چې الله غا معاف کړه انسان به اخلاص څنګه پیدا کوي علم د قران او سنت او دعاګانې دوی مناشه پیدا لري سکینه ده او انزل السکینه سکینه د لارامي شکل به کوم انسان باندې راشي د علماء او د الله د اولیاء علامه ده ته پوه شه په دې باندې چې د الله بنسبت باندې تعلیم شو تدقشند الله بنسبت باندې ولی دا من الذين امنوا وكانوا يتقون ډېر انسانان به خلکو باندې تلبیس کوي بلانه سره چې دا کرامت د اولیاء ګور نه ملي موږ دا وایو چې کوم سره کرامت د اولیاء نه مني دا سره د قران نه منکر دی چې کوم سره د قران نه منکر شي دا سره ګور کافر شوی د ایمان نخلاص اول ولی په جن دغه نو څه به کرامت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه فرمایي چې سره د رب العالمین حق ما لراږي چې خلکو له بچي ورکو موضوع په غیب باندې پوهیږم او زه د خلکو باره کې د عزت او د ذلت فیصله کوم ته پوه شه په دې باندې چې سړي ګور ازما اکرام نه کې بلکې ازما بے عزتی وکړه کرامت دا مطلب نه دی چې د الله حق منګو بندره ورکو هیڅوک انکار نه کوي د مریم کرامت قران کریم کې رب العالمین ذکر کړی دی هغه په دې طریقه باندې چې زمونږ الله ورته ناشنا میوه ورکړي د عاصم کرامت دا رضی الله تعالی عنہ دشمنان په سره د اثرته قلمولو الله په ډمبر مسلط کړی به چې کړه د شپې په سره له جمع اثر ته غوښ کو زمونږ الله ایسه باران وکړو خړګیرو وته او د مبارک جسد واقصو په پټ ځمانه شه علم الله له ال دفن شو د خبيب کرامت دا چې د عمر بن عمرو باندې صحابي دی الزمري هغه درکته کې د کجورو د خرمانه دشمنان اور پسې شو شکل او ورزونه ایسه د اسمه کې تیر کی نو کرامت دا معنا عزت د الله اولیاء ول د عزت الله قران کې ثابت کړي چې دا شتا خو انسان مر کرامت دا مقصد نه اخلي چې د کول ولا او د مرز را وصل ولا د عزت ور کول ولا او د ذلت ور کول ولا د اولاد ور کول ولا او د اخصل ولا ذات رب العالمین د نو ایسه د صفات کې د پلانې مستری شریک دي نه دا کار چې ارچاو کې د سړی ګوره د ایمان نخلاصي ګو دا مشرک دی زمونږ د الله په نسبت باندې ایمان نخلاص دی ولی او بجن ولی قران کریم کې رب العالمین فرمایي چې ان اولیاء هو الله اولیاء نه دي مگر متقون تقوا والا امام الشرح المانی کې ویلي کې وینن لیوانین دي او نه اق انسان چې په میدان کې دنګونه وهي جامیش لري راشلي چې لکه دا خوري روشت خلک دي کله چې انسانان شرط یقیني د الله د یری د وجه نه په دې باندې دا جذبه او دا وجه درځي نه به په کار دا چې د کوی په غاړه باندې کینې دیوال په غاړه وزولي تعریف دشي الله کړی دی الذين امنوا وكانوا يتقون چې سړی په الله ایمان ولري او سلیریش غنټه د قران او سنت برابر الله د ژوند تیر کی د الله لپاره ورانه او د الله لپاره جوړه شکل دې جوړ کړی چې کله تاغله وګوري رسول الله فرمایي صلی الله علیه خازن دې کې رب العالمین په دې ذکر باندې دا شبه آباده الله رب العزت لزان نشدي کوي د فتنو د ځان وړاندې کوي ساتي د نیکی کار چې بکم ځګي السابق الى الخير اغه وړاندې کوي د الله په دین باندې څه خبرېږي لکه زمري عمل کوي او پټي کوي د الله لپاره نو دلیل به دې باندې چې انزل السکینه سکینه شکل به انسان باندې نازل شو د شي انسان کې علم دې د الله په نسبت او د انسان ګور زمونږ د الله ولی دی او دوست دی او چې انسان دی دا یو بل فائدہ علماء دا ذکر کړی د سکینه و دا علامه د یقین ده د الله په ځای باندې مضبوطواله د ایمان او د یقین مضبوطه عقیده لرل چې دا به په اخو د خبرو باندې ځای لکېږي نه
او د شیخ انسان له نصیب کیږي بلې چې د الله په مخلوقاتو کې سوچ د رب العالمین نه دعا وغواړي د الله د اولیاء سره کینی الله خالق ومني رازق ومني د شي ومني چې زب کوم ځای کې مدق الله ما باندې علم لري او چې کوم حرکت وکم واغد الله د حکم نه خلاف ګور الله وماله سزا به راک پرې دې ممنا که توبه وي صحیح سره الله معاف کوي دا څلورمه فائدہ علماء دم ذکر کړی د سکینه وی فيه طاعت الله په دې کې د رب العالمین طاعت او منله دي انسان موږ د الله خبره مننه ذکر رب العالمین په سکینه نازل کړه د رسول الله ملګرو صحابه کرامو د رب العالمین خبره ومنه لغدا چې جهاد له حاضر شو مال او سری د رب العالمین په دلاره کې خودو الله رب عزت فرمایي چې تاسو دوم غیرت وکنه هو الذي انزل السکینه رب العالمین ایسه په دې باندې دلاره مې سکون نازل کلک شو درېدل د دې یو فائدہ دار چې انسان رزق کې مضبوطواله راځي د چانه به متاثر کیږي نه د دې وجه ابن حجر اسقلانی دا خبره ذکر کړې دا چې ډیر انسانانو باندې روب راځي روبا کله وګړي چې دا روب زما د ژوند ختم شي نو دا به څه چل کوي لا اله الا الله وایا یا خاص کر د خپل لاسونه پر سینه باندې کدا یتقرغونه کی شکل تقریر کوي قرطبی رحمت الله علیه به واقع ذکر کړی د سورې قصص د روایت متشیک یو سړی تقریر کوي هغه باندې شرط یې مرراله نو عمر ابن عبد العزيز ویلې وتا کده چې عمل کړي ولکه څنګه موسی کړي نو ان شاء الله بس دا یې ختمه کړي وي چې انسان کله تقریر کوي دا سنې صبر یو بل باندې کین او خپل تقریر شروع کی د رسول الله په عادت مبارک دا چې هغه صادر په دې خر کېونه به خپل تقریر او مسله شروع کړه دی باندې انسان غړي مضبوطيږي انزل السکینه دیګو نشه پیدا علماء دم ذکر کړي دا سکینه چې کله په انسان باندې نازلېږي هغه دا چې د الله په تقسیم باندې ناشړې راځي الله چې دا کوم شی تاسو ما بارک لیکل چې ته خوشاله زه خوشاله حدیث کې راځي رسول الله چې کله طائف ولر دعوت ورکې نه مل هغه خلکو یو شبکانو باندې څومره عظیم انسان او چې کله به غلط باغلا نه کینسو رب العالمین لړې غوډه دعا وکړه چې نشرت کتابونه او حدیث کې ما غراغله او به دا ویل یا الله ته چې راځي زراجیم چې ته په دې چې باندې راځي الله زم په راځي انسان چې هر حکم رب العالمین د خوانه متوجي شو دا ورته لبیک ویل نو یاد ساده بده انسان باندې مضمون الله د خوانه سکینه دلارامي نازلېږي الله په خوشاليږي ځکه الله په تقسیم یې سره راځي او بل نشه فائدہ دا چې انسان کې کله سکینه او دلارامي په معاملې کې د باندې لطف او نرمي خلک ور باندې اعتراض نه کوي چې لکه دا خو ښه سړی دی د خلکو سره نرمي کې ځکه بده باندې بس سکینه راغلي مضبوطواله زړه او بل دا چې په انسان کې سکون او دلارامي سکینه پیدا کیږي داغه په منځ کې او داغه په خبرو کې داغه په جامو کې داغه په انداز کې او داغه په نقل او حرکت کې دغه کې نشه پیدا ده انسان له خبره کې چې ته ګوره په حق باندې چې کله انسان باندې غمونه راشي نو ایسه غنه به داغه مو تکتیږي ځکه موږ د الله تعالی به سکینه راشي د فدی وی معنا دا یاد هو الذي الله اغزاد انزل السكينه بشنازل کړو اطمینان وقار او سکون في قلوب المؤمنين فزنوا دي مؤمنانو کې کوم هدي به کې و ليزداد ایمان اندر لپاره چې زید کې ایمان ما ایمان د خپل ایمان د دوی سلام ولله جنود السماوات والارض خاص الله به اختیار کې لخر د اسمان نو د قشاند د اسم کو دي وکانه الله عليما حکیما دی الله ډیر په یو ډیر حکمتونه والا رب العالمين موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین